په زمانه د فترت کې یو ظالم بادشاہ راغی د هغه نوم و دقیانوس د خدای دعوی کړې وه ټول خلک یې خپلې خدایي ته رابلل او هر چاته به یې ویل چې زما خدایي ومنه یو څو ځوانان دوی د عیسی علیه السلام په دین باندې و دوی د بادشاہ نه انکار و بادشاہ ټول خلک غوښتي وو دا ورنه راغله بادشاہ وزیر ته وی ټول راغله خو دوی کې دغه کسان نه دي راغلي دا اووه نفره دی روغوښته بادشاہ ورته وی تاسو هلکان یئ عمرونه مو کم دي زه تاسو ته 3 ورځې اجازه ده سوچ پې وکئ د دې د ایمان علما مختلف اسباب وایي په دین د نصرانیت دوی چې لاړه صحیح د موږ مشوره فیصله وکړه چې دا بادشاه خو موږ شرک ته رابلي بېدیني ته مو رابلي نو دا د دې بادشاه نه وتښتېده مخامخ یو غر و د غر نوم تباخلوس و دې کې بیا یو غا و شپونکیانو به چې دا رمه وسروله که نه یا به باران شو یا به نه راته کنې ته نو په دې غار کې به اوسېدل دا 7 نفره چې وو نو دا شپونکیان نو د دغې غار نوم و جیرم او د غر نوم و تباخلوس دغه غر چې په کم کلي سره نږدې و د هغه کلي نوم دی افسوس څوک وایي د دې غر نوم تباخلوس نه دی بلکې د غر نوم نجلوس دی نجلوس دا دې غر ته ورغله دلته الله تعالی په دې باندې خوب راوست ظالم بادشاہ ته چا وویل یا د دوی په نښو باندې ورغی غره ته چې ویې کته دوی خو پراته و دا غر یې ورپسې بند که دیوال و چې دننه پکې مکمل مړه شي او بیا راونوځي مضبوط دیوال د دقیانوس په کور کې یو 2 مؤمنانو خو ده ته پته نه وه ځان یې پټ کړه د یو نوم بندروس دی او د بل نوم روناس دا بندروس او روناس داسې کار وکړه چې د دې غار د 7 ځوانانو نومونه یې ولیکل او تخته یې کېښوه دا دې دپاره که بیا یې څوکه او د دې نسبونه یې ولیکل نومونه یې ولیکل یا بیا څوک د دې مړو معلومات کول غواړي چې اسانه وي بس بادشاه خو وی چې خلک خو مړه شو لاړه 309 کاله بعد الله تعالی ترېنه خوب رالی دغه وخت کې یو شپونکی ګرځېدو د دې غره لمن کې او دا دیوال 309 کاله خو ډېر وخت دا دیوال زوړ شوی و سره غورځېدلی و علما وایي دغه بل شپونکي چې دی دا دیوال نور هم راوران که او رالرې دې دپاره چې خپل استعمال لاندې راوړ چې ویې کته دننه پکې مړي پراته دي هغه هم ترې ویل دغه وخت کې عجیبه وخت دا و چې بادشاه دې وخت کې مؤمن بادشاه او د دوی په یو مسله کې مناظره ده ټول وطن انخته دی یو بل سره په مسلې د بعث بعد الموت کې چې پس د مرګه به دا انسانان ژوندي کېږي که نه دې وخت کې الله تعالی دوی راویښ دا خو د دې خلکو دپاره یو قوي دلیل و د بعث بعد الموت دوی چې راویښ شي یو بل ته یې
سونه وخت به مو تېر کړ. نو راغلي سارو او دی مازدیګرو یو بل ته وي یو ورځ بل ورته وي چې واله کله لمر خو نه دی غورځېد او بعد یا خو چې بیا دې بریتونو ته کته ګیري ته کته کانو ته کته نو دا د ډېرې زمانې یاره ویلې وخت به مو ډېر تېر کړی ځکه چې دا دومره ویښته مو اوږده شوي نو کان هم اوږده شوي خو زه وږي یو ملګري ته یې روپۍ ورکړې ویلې بازار ته لاړ شه او دغه راوړه ترکاري خوراک شیونه راوړه خو پټ لاړ شه چا سره باسونه ونه کې که د وخت بادشاه را باندې ظالم خبر شي د دین نه به مو واړی هغه لاړو او ورته ویې دا د چا نه طعام راوړه چې هغه ډېر پاکیزه وي ورغه هوټل والا ته روپۍ ورکړه هغه چې روپۍ وکتې نو دا خو د دقیانوس بادشاه د زمانې روپۍ وي هغه ورته ویې واله که دا روپۍ دې کوم ځای نه راپیدا کړې هغه ویې کوم ځای نه مې راپیدا کړې خو روپۍ دي ویله نه دا چېرته خزانه دې راپیدا کړې دا خو د دقیانوس بادشاه مهر ورباندې دی بس خلک شک ویلې او بوتله بادشاه چې د سره روپۍ دی او بادشاه ته قصه وکړه بادشاه ورته زه مؤمن یم دقیانوس بادشاه خو 309 کاله تېر شوي دا ټول خلک ورسره راغله بیا غار ته ښه ده ورته وی زه به مخکې لاړ شم چې دا زما دا ملګري ونه یریږي د دوی فکر دا ده چې ظالم بادشاه راپسې را بیا به تاسو راشئ سیف دی چې لاړه د باندې بیا هلته خوب راغی یا مړه شو بیا مکه حالت ته زور لاړ نو بس بیا دوی ورننه نه شو ښه نو الله تعالی دغه واقعه بیان واقعه مفسرینو پکې ډېر عجایبات ویلي دي یو نوم یملیخا دویم مکسلمینا دریم مشلمیخا یا مشلیخا دا درې نفر چې وکنه دا د بادشاه په بخي طرف ته د خواصو د بادشاه څلورم مرنوس پنځم تبرنوش شپږم مرتوش اووم کفش تطیوش دا د دوی شپونکی و څوک وایي صحیح دا ده چې شپونکی مرتوش و نو دا اووه کسان او دې خلکو ګوره قرباني کړې ده کله وطن یې پرېښی دی نو د دوی په نومونو کې هم کمال دی ښه په نومونو کې هم کمال دی څوک چې د الله تعالی د دین خدمت وکړي او په حق باندې ودرېږي نور څه کوي چې الله تعالی کومو نومونو کې هم کمالات ایښي ما چې کومو نومونو باندې تجربه کړې ده دې کې مختلف اقوال دي ښه اصحاب کهف نومونه چې ګوري چا یو طریقه باندې ویني چا بل ما چې تجربه پرې کړې هغه درته وایم اول نوم مکسلمینا دویم مخشلمینا دریم تملیخا څلورم مرتنوس توی باندې پنځم کشپونس شپږم بیرونس اوم دیموس او څوک چې اته وایي د هغه نوم دی بطموس او د سپي نوم یې قطمیو علما دې کې نسخې وایي عبدالله بن عباس صاحب وایي که د چا نه بچی تښتېدلی او کور ته نه راځي نو دی دې دا نومونه ولیکي په یو کاغذ او د هغه زوی نوم دې م ولیکي او په هغې دې تیږه کېږدي غټه تیږه ډېر زر به کور ته راشي دویم ته وایې دې سړي نه تنګ یم چې دا ما نه لاړ شي دا نومونه به ولیکې او تیږه به ورباندې کېږدي ډېر زر به ترې خلاص شي دریم کور کې اور ولګېده ځنګل کې کارخانه کې دا نومونه به ولیکي او اور ته به یې ورخطا کړي الله تعالی به دا اور بند کړي څلورم ماشومان جاړي دا نومونه به ورته ولیکې او د بالښت لاندې به یې ورته کښېږدي یا به یې غاړه کې ورته واچوي بیا به نه ژاړي
خدا سے نه چې وږي یو ته ورته وایي الله اصحاب کهف نومونه راوړه. خبرې ته به سوچ کوئ. هغه به تږی اوبه راوالي جاړي به ته وایي الله اصحاب کهف نومونه راوړه. هغه به کلچې غواړي ته وایي نه چې سبب یې لوږه نه وي تنده نه وي. ما تاسو ته ویلي وې ماشومان چې جاړي 11 شیان غواړي. څو شیان غواړي؟ دې 11 کې ورته تعویذ په غاړه کې نه شي بلکې 12 شیان. څو 12 وجو نه جاړي. نو دې 12 وجو کې به تعویذ ورته نه شي نه یې نشي. اول نمبر ماشوم چې جاړي کنه نو ګرمي شوي بدن یې خول غواړي. دویم نمبر یخنی شوي بدن ګرمول غواړي. دریم نمبر ویریدلی د ویری لرې کول غواړي. څلورم نمبر ځان لئی ملګری غواړي. پنځم نمبر ستړی تړل غواړي رونی کې سوزنی کې. شپږم نمبر لوندي پرتګي ورونه لوندي وچول غواړي. اووم نمبر غیږ کې ګرځول غواړي. ماشومانو غیږ کې ګرځول مزه ورکوي. اتم نمبر جوشک غواړي. نهم نمبر کله سوزنی کلکای سوزنی صحیح دا کلکای هغه سستول غواړي چې سوزنی کلکه ده. لسم نمبر کله یو هیبتي غاښ چې واوري هیبتي غاښ هغې لرې کول غواړي. 11 نمبر کله چې ډېره تیارۍ رڼا کول غواړي. دا داسې امور دي چې دا به ورته څه کوي دا به ورته پوره کوي. 12 نمبر کله چې وږی یا تږی هغه لوږه او تنده پوره کول غواړي. دا 11 شو. ها څو شو؟ 11. 12 دا دی چې مریضي خی خوږده غوږې خوږېږي اوږه خوږده په خېټه درد دی نو تعویذ کار نه کوي دوا به ورته راوړي. څه به راوړي؟ د نیر نشي دوا به ورته راوړي. د دې 12 نه بغیر چې مریض هم نه دی او دا باقي 11 شیان هم نه دي او بیا هم ژاړي نو بیا به ورته اصحاب کهف نومونه ولیکي. ها نو بیا به نه ژاړي. ښه 5م نمبر اصل کې ماشوم چې ژاړي او د دې 12 شیانو نه غیر نو سبب یې دوه دی. یو سبب دا دی چې د شیطانانو کې چې کوم واړه ماشومان دي دا خو په الف لام دي که نو دا ماشوم باندې چوچونکي لګوي او ژړی یې دې دپاره چې مور او پلار د خوب نه وځي او تکلیف شي که یو وجه څه ده دا. دویم نمبر دې دپاره ژاړي چې مور او پلار ته د مغفرت دعا غواړي د بخښنې دعا غواړي. خدایه پلار مې معاف کړي مور مې معاف کړي موږ او تاسو هم کمزور یو. دا د اصحاب کهف نومونه چې ولیکې که نه نو بیا څه چل کېږي د دوی د برکت الله تعالی مور او پلار یې معاف کوي او د دې نومونه د برکته شیطانان ترېنه وتښتي چې وایي دا خو زموږ د دشمنانو نومونه دي ورته کتې نه شي بیا دا ماشوم څه شي دا روغ شي بیا نه ژاړي. ښه 5م نمبر یو فصل چې ته وایې آفتونو نه بچ شي دا نومونه به ولیکې او په هغه فصل کې به یو لرګی ښخ کړې او دا نومونه به تعویذ کې او هغه لرګي کې بیا راځوړان کړي. الله تعالی به د دې نومونو د برکته دا فصل محفوظ. 6م نمبر زه غریب یم چې مالداره شم دا نومونه به ولیکې
او جب کې همیانۍ کې بټوه کې به ځان سره کین الله به دې مالدار وم نمبر ته وی چې زه د حوزې امیر شم وزیر شم مشر شم خو دغه زمونږ دا وزیر صاحب زمونږ خبره نه مني دا نمونه به ولیکي او جب کې به یې واچوي او وزیر صاحب ته به ورشي نو خبره به ستا ومني مرتبه به درته حاصل شي اتم نمبر جلب در پسې راغلی د حوزې نه د وزارت نه د امنیت نه ته وایې چې د دې د ضررونو نه بچ شم دا نمونه به ولیکې ځان سره به یې او بیا ورشه بیا درته ایسم نهم نمبر د یو زنانه ماشوم پیدا کړي تکلیف دی ورته دا نمونه به ولیکې او هغې سره بیا هغه به ځان سره کړي الله تعالی به ورته ماشوم په اسانه لسم نمبر ډالرې د سره دي په سفر روانې ته وایې چې غلې رانه وانلي دا نمونه به ولیکې او د ډالرو میز کې به یې کښېږدي جب کې واچوه مال به دې الله محفوظ یو لسم نمبر دریاب باندې سفر کې اروپا ته روانې کشتۍ ډوبه نه شي دا نمونه به ولیکې ځان سره به یې کې الله تعالی به دې غرق کېدلو نه دا محفوظ دولسم نمبر دشمن نیولی ته چې اوس مې مړ نه کي دا نمونه به ولیکې ځان سره به یې کې الله پاک به درته د قتل نه نجات درکړي والکه چا چې الله منلی او د خدای د دین دپاره قرباني ورکړې ده نمونه کې دومره کمال دی چې د هغوی به کومه مرتبه دې مفسرینو کې یو مفسر دی امام راضي رحمه الله نوم دی چې وفات شو چا په خوب کې ولیدم ورته وی څه معامله وشوه وی زه الله پاک ځان ته ودرولم راته وی چې ای فخر الدین راضي تاله ما علم هم ډېر درکړم عقل دې هم زبردستو ځواني او صحت دې هم زبردستو دا راته ووایه چې د خپل نفس خلاف او زما د رضا دپاره دې څه کړي ما ورته وی زما ربه ډېر کتابونه مې لیکلي وی الله فرمایل منظور نه دي دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د یو لوی مصنف جوړ شم ما وی یا الله 30 کاله مې روژه نیولې ده الله وی منظوره نه ده دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د هر وخت روژهدار یم یا الله 10,000 اشرفۍ پیسې مې ستا په لاره کې خرڅ کړي الله وی منظوري نه دي دا ستا د نفس تقاضا وه چې زه د یو لوی سخي شم ما وی چې یا الله نور خو ما سره څه نشته بس هلاکه شم وی الله پاک راته وی چې تا یو کار کړی خو تا نه هېر دی او په هغه عمل باندې ما ته بخلی یو ورځ تا لیکل کول مخکې وه په دې قلمونو باندې لیکل کېده تا لیکل کول او ستا د قلم سوکې سره صحیح پرته وه او یو مچ راغی هغه په دې صحیح باندې کېناستېده اوس د نفس تقاضا دا ده چې ټیم ډېر دی مټ څوک څه کوي خو تا وی چې نه دا زما د رب یو مخلوق دی تا ورته پین ودرو چې مچ خړوب شه او تندې ختمه شوه نو تا قلم روان که ای امام راضي ته ما صرف په د یو مچ په خړوبولو معاف ګوره هغې کې دومره اخلاص و ځکه چې تا قلم روان کړی دی او مچ ته خړوبې نه د نه پلار خبر دی نه د نه رور خبر دی نه د نه بیبي خبره ده نه پکې ریا شته دا ستا او د رب ځان له یو پټه معامله ده وی په دې مې معاف کړئ امام ابو داود رحمه الله دا یو لوی محدث تېر شوی دی او کتاب د حدیثو لیکلی سنن ابي داود هغه چا په خوب کې ولیده وی څه چلو شه الله پاک سره خو ته مخامخ شوې ویا وی بخلې وی بل وی پسې وبخلې وی زه الله پاک په حدیثو نه بخلم په کتابونو په علم یې ونه بخلم پسې وبخلې و یو ورځ داسې چلو چې زه په یو کشتۍ کې ناست یوه لویه کشتۍ وه ډېر مسافر پکې و زمونږ د کشتۍ سره اخوا یو وړوکی لانچ تېرېدو په دریاب کې او په هغې کې یو سړي انتروشی وکړه مسله دا ده چې څوک انتروشی وکړي نو هغه به الحمدلله وایي او چې څوک یې واوري نو هغه به ورته یرحمک الله وایي خو ځان سره نه
انترشی والا ته به اوري وی هغه انترشی وکړه وی ما یرحمک الله وی خو هغه وانه اورېده ما وی دا خو د نبی علیہ السلام یو سنت پاتې شو وی زه په لوی کشتۍ کې ناست وم ډېر مسافر پکې وی کشتۍ د دریاب غاړې ته لاړه خلک ټوټوزېده دم سې کوز شم حالان کې زما بل ځای کې کار وی بل وړوکی لانچ وی ونیوه 8 درهمه وی هغه ته وی چې ما به هغه وړوکی لانچ پسې راسئ وی هلته ورسولم وی ما هغه سړي ته وی یرحمک الله الله پاک راته وی چې ای امام ابو داوده تا زما د نبی د سنتو قدر وکړه او تا هغه ته یرحمک الله وی نو په دې مې معاف یرحمک الله یو لفظ دی خو لاندې اخلاص پکې ډېر و ته لانچ نیسه او په پیسو یې نیسه او بیا هلته ځه څنګه تاسو نه که مونځ هم قضا زه مړه بیا به قضا راوړو څه خبره ده زړه پې دومره ډېر نه خفه کېږي معمولي څیز خو لاندې یو دریاب د اخلاص پروت و شام کې یو بادشاه تیر شوی هارون الرشید ورته وایي د هغه یو بیبي د زبیده هغه وفات سه نو چا په خوب کې ولیدل الله دې مونږ او تاسو ټول بار بار حج ته بوځي څوک چې تللی دي نو هغه به لیدلي چې کله د عرفات نه راځئ نو دې طرف عرفات نه چې راځئ نو ستاسو ښي لاس طرف دې غر په دې لمنه کې یو نیر راغلی اوس هم د هغې نښې شته اوبه پکې نشته دا زبیدې راوړی دی دې اهل مکه ته هغه وخت کې هم د اوبو ډېر تکلیف اوس هم د اوبو ډېر تکلیف دی اوس دوی د حرم شریف نه 19 کیلومیټره بهر یو پلانټ لګولی دغه تروي اوبه صفا کوي او خوږې کوي یعنې دې ته مخکې نه بل ځای نه اوبه راغله نو ډېره پاکه بیبي وه د قرآن کریم حافظه وه څومره زنانه به چې د دې په کور کې کار کوو د قرآن حافظان ټولې د هارون رشید صاحب شرط دا و چې هغه څوک به زما په کور کې کار کوي چې څوک د قرآن حافظ خپل هم د قرآن حافظ چا په خوب کې ولي زبیدې څه چلو شو وی الله پاک راته وی زبیدې د بادشاه بیبي مې ګرځولې وې او زبردست مالداره وې او حسن او جمال مې درکړو زما د رضا دپاره تا څه کړي وی ما ورته وی ای زما ربه زه پخپله د قرآن کریم حافظ یم روزانه به مې تلاوت کو الله وی منظوره نه ده او ستا یو شوق ما وی زما چې څومره کورنۍ وه د قرآن کریم حافظه زما په کور کې د قرآن کریم حافظ نه بغیر نه زنانه کار کړی او نه سړي راته وی منظوره نه ده دا ستا یو شوق د هر چا خپله یو تمنا او یو چاهتي ما وی ای زما ربه چې کله به زه حج ته تلم ما به اعلان وکړو چې څومره فقیران او مسکینان د حج اراده لري او پیسې ورسره نه وي نو راځئ چې بوځم زما ربه هر کال به ما ډېر فقیران او مسکینان ستا بندگان حج ته راوړم نو په دې مې معاف کړه الله راته ویې نه زبیدې که ما درته حسن نه وی درکړی د بادشاه د تره لور مې نه وی ګرځولی د بادشاه بیبي مې نه وی ګرځولی او مال مې نه وی درکړی نو تا به دا دومره نیکي څنګه کوله ما وی چې یا الله زه خو هلاکه شم ما سره خو نور څه نشته یا الله راته وفرمیل په یو څیز دې معاف کوم کم یو وی ورځ په جومات کې بانګ وشو او تا روټۍ خوړه الله اکبر الله مسله دا ده چې جومات کې د ټولو نه نږدې چې کوم جومات هغه جومات کې بانګ وشي نو ته به هغې له جواب وه د نورو بانګونو جواب په چا لازم نه دی خو چې کوم د محلي جومات دی نو هغې کې چې بانګ وشي نو هغې له به جواب وی جومات کې بانګ شروع شو وی تا روټۍ خوړله او خادمانو زنانو ته دې وي چې روټۍ بنده کړي نړۍ د لاس کې نیولې وه تا ورته زما د رب نوم یاد شه پهله به بانګ والا ته جواب ورکوو بعد کې به روټۍ خورو تا هغه بانګ والا ته جواب ورکو روټۍ دې ونه خوړه ای زبیدې ما صرف د بانګ په جواب باندې ستا ټول ګناهونه معاف کړه جنت دا د الله پاک د مهربانۍ ټوکري دي ګورئ یو لوی عالم تیر شوی دی بغداد کې یو بزرګ هم دی علامه سری سقطي رحمه الله نوم دی هغه چا په خوب کې ولید وی څه چلو شو وی زه الله وبخلم وی پسې وبخلې د هغه نه دوه روایت راغلي یو وی په دې وبخلمه چې یو ورځ ما چارندام کو په وله باندې دا څیزونه خو اوس راغله مخکې په ولو باندې خلکو چارندام کو موږ او تاسو هم اکثر په دې ولو باندې چارندام په وله مې چارندام کو نو زما نه ښکته طرف ته امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله ناستو د مسلک یو لوی امام دی او د قرآن کریم زبردست عالم دی دې بزرګو
وای ما فکر وکړ چې یا الله دا خو د قرآن یو لوی عالم دی، زه چې چاراندام کومه او زمانه چې کمې اوبه تویږي مستعملې، نو دا په دې وله کې ځي او امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله به په چاراندام کې استعمالوي. دا خو بېادبي ده. خدایه ستا د دین یو لوی عالم او بزرګ دی. نو وی زه پاڅېدم او د امام احمد صاحب نه وروسته کېناستېدم. ما وی په ځای د دې چې زما مستعملې اوبه پرې ورځي، پرېږده چې د دې عالم مستعملې اوبه راځي او هغه زه استعمالوم. الله پاک راته وی ای سختي تا زما د دین د یو عالم قدر وکړو نو زه معاف مې کړې. ور معمولي خبره ده، لیکن د دې لاندې چې کوم اخلاص پروت هغه د ریا نه، د هر څه نه او د ښودلې نه پاک، دا د دو د رب په منځ کې معامله وه. او بل روایت دا دی، وی زه تللی وم سفر باندې او ستړی ستومانه وم، رالم د یو مرید او شاګرد سره. وی ما ورته وی نن روټۍ وختي تیاره کړه، ستړی چې خوب وکړم. وی ډېره ښه ده، مخکې به پاسونو په اوښانو باندې مزل و، نو سړی به ډېر ستړی کېده. وی روټۍ راله تیاره کړه، راته وی چې صاحب دننه لاړ شه او پالنګ مې برابر کړی، ښایسته بستره پې زه اوده شه. وی چې زه ورغلم ستړی ستومانو، چې ومې کته ښایسته پالنګ و، ښایسته بستره وه، خو د قرآن کریم د یو آیت ټوکړه پې پرته وه. وی ما وی دا آیت روچت که او بره تاخ کې کېده او ته اوده شه. بیا مې فکر وکړه سختي دومره لوی سړی نه یې، دا د خدای پاک د کتاب ټوکړه ده، ته د ده نه ډېر قدرمند دی. ما وی زه داسې نه کوم چې دې ښایسته پالنګ او پستې بسترې نه د قرآن کریم آیت اوچتوم او زه پکې سملم. نه، پرېږده چې دې کې د قرآن کریم دا آیت ایښی او زه به یې ټوله شپه دیدار کوم. دا خو دلته ځان له د الله سره معامله وه، شپه وه. وی ور مې ځان پسې بند که او د قرآن آیت ته ګورم. وی سهار شو، وی الله راته وی چې هغه شپه باندې تا زما د کتاب قدر کړی نو په دې مې بس. ور معمولي څیز دی. فرونو کله کله الله پاک د علماو نه بېشماره واقعات داسې راغلي، معمولي څیز باندې الله پاک راضي شي. وګوره یو غلطۍ سره به خیال کوئ، هسې نه چې ستاسو په دماغو کې دا پرونه ځي چې اسانه خبره ده، زه به غلام کوم او زنا به هم کوم او دروغ او غیبت به کوم او د قرآن کریم یو ټوکړه به په پالنګ دم او یو شپه به ورته ګورم، سار به معاف. داسې نه درونو، دا یاد ساتئ دا د الله پاک د رحمت ټوکړې دي. رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې چې ژوند تېروئ نو په یو څیز کې د الله رضا ده، په یو څیز، خو پته نه لګي چې اتم څیز دی. نو تاسو هر کار کوئ چې دې کې به د الله رضا وي، دې کې به د الله رضا وي، دې کې به نو چې کوم څیز کې د الله رضا وي نو هغه پکې ګیره شي. تر دې پورې حضور وایي چې روټۍ خورئ او خصوص کې د نپروزي نو هغه هم وخورئ، کله کله دې کې د الله رضا وي. پته نه لګي چې الله پاک راضي کېږي په څه، چا نه په یو څیز راضي کېږي، چا نه په بل څیز راضي کېږي، چا نه په بل څیز راضي کېږي. مونږ او تاسو ټوله زندګۍ کې به هر څیز کې د الله پاک رضا ده. خدایه دې کې به ستا رضا وي، راشه دا وکړه، دې کې به ستا رضا وي، راشه دا وکړه، دې کې به ستا رضا وي، خدایه دې راشه دا وکړه. پته نه لګي چې د الله رضا په څه کې ده. او باقي معمولي معمولي څیز باندې چې الله پاک انسانان معاف کړي، دا د الله د رحمت ټوکړي او کرشمې دي. دا قانون نه دی. ګورې قانون دا دی، مونږ او تاسو به چاراندام کوو، مونځ به کوو، رمضان چې راشي روژه به نیسو، مالداره چې شو حج به کوو، زکات به ورکوو، الله به یادو، درود دې کې به زندګي تېرو. الله به هم دقیق ګورې په معمولي او که دا څیزونه نه کوو نو سزا به میلاوي. علما د هغې مثال وایي چې په دې لږ څیز باندې الله انسان معاف کوي او ګورې قانون یې نه دی. د دې یو مثال بیانوي، و یو بادشاه د یو وزیر کره لاړ، چې وزیر ته ورغی، د وزیر یو وړوکی زوی و، بادشاه ورغی د مینې نه یې پستونډاره ولګول، هغه په ژړا شو او بادشاه ته یې کنځلې و. وزیر راغله او خپل زوی رونی اوس یې وهي. بادشاه ورته یې ولې وی وهم یې؟ بادشاه ته یې کنځلې وکړې، جرم یې وکړه. هغه ورته وی نه دا سړی غیرتي دی، چاته بدل نه پرېږدي. د ده ما سره تنخوا شوه، هر پیله په پیله به راځي او د ده د کنځلو تنخوا بالې. دغه تنخوا نوم و د کنځلو تنخوا.
تو علما وای وی بادشاہ په کنزلو باندې دی ماشوم ته تنخوا ورکړه. اسې کبار خلک وای چې بادشاہ خو په کنزلو تنخوا ورکوي او هر سړی راځي او بادشاہ ته کنزلې کوي نو تنخوا به ملاویږي نه، بل سړي له به سزا ورکړي. دا د بادشاہ دغه ټیم کې د مینې او د یو ټوکړه بس ماشوم ته میلاو شوه. قانون خدا نه دی دغه رنګینونو، دا د الله قانون نه دی چې معمولي څیز وکړې او ته نور اعمال مه کوه نو بخي به دی، خو دا د الله د رحمت هغه ټوکړې او کرشمې دي. کله کله الله پاک انسان په معمولي څیز باندې معاف کړي، خو موږ او تاسو به صحیح اعمال کوو، مونځ به کوو، روژه به نیسو او زکات به ورکوو، حج به کوو، ګناهونه به نه کوو، غیبت به نه کوو، دروغ به نه وایو، کنځلې به نه کوو، مسلمان سره به کینه نه ساتو، د اسلام او د دین په ټولو احکامو به عمل کوو او په هر څیز کې به د خپل رب رضا. خدای دا کار کوم کیدی شي دی که ستا رضایي، دا کار کوم په کیدی شي دی که ستا رضایي، دا کار کوم کیدی شي دی که ستا رضایي. نو یو څیز کې خو به یې رضایي که نه، او موږ او تاسو هر څیز د الله د رضا دپاره کوو نو الله به معاف کړي. عرض مې دا دی الله انتهایي علوه کې دی، انسان انتهایی سفل د شریعت او د دین د اعمالو مقصد خپل رب ته نږدې کړ. ورونو چې چاته الله پاک د نیکو اعمالو توفیق ورکړ دی به د خپل رب شکر ادا کړي. خدای شکر که زه د سینما ته بوتلی وی، زه د فلمونو ته بوتلی وی، خدایه ما خو تا ته نه دي ویلي چې ما دینداره کړه، ربه جومات ته دې راوستم، زه دې ذاکر جوړ کړم، زما په خپل نبي درود وي. هر ټیم کې الله پاک ته جړا کول او د خپل رب شکر ادا کول. رونو دا یاد ساتئ چې څوک د الله شکر ادا کی نو د دې نه په ثوابونو کې لوی د ثواب چیز نه دی. الله دې مونږ او تاسو ټول شاکران دي. اخره کې ورته یو خبره کوم، یو عالم وایي وی زه حج ته تللی وم او د عرفات په میدان په غونډۍ ولاړم، یو سړي دعا وکړه الحمدلله علی نعمت الاسلام وکفا به من نعمه. یا الله که ما سره دی نور نعمتونه دی په ما نه وی کړی او صرف د اسلام نعمت دی را کړی، خدایا دا نعمت کافي او زما د اسلام په نعمت شکر دی. وی یو کال تیر شو بیا چې زه حج ته لاړم دی اتفاقا را سره ولاړ دی، بیا وی الحمدلله علی دین الاسلام، رب زما شکر دی په دین د اسلام باندې، وکفا به من نعمه، خدای کبل نعمت ته نه را کړی او دا نعمتونه کافي وو. آواز شو غیبانه یدا الله بنده دا ته څه کې یو کال مخکې دی دا کلمه ویلې وه د رب کائنات کې څومره مخلوقو څومره ملایکې وي هغوی ته یې حکم وکړ زما بنده ته ثوابونه لیکئ. شابه وایي قسم دی کال برابر شو استاد هغه یوې کلمې ثوابونه نه دي برابر چې بیا دې ووې. ورونو په شکر الله پاک ټیک راځي. الله دې موږ او تاسو ټول شاکران وګرځئ او الله دې موږ ټول نیکان وګرځئ. ورونو چې څوک اعمال کوئ خپل رب د رضا دپاره او قسم دې الله به راله خپله رضا راکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق. تاسو مخلوق کی فکر کوئ خو خالق کی فکر مه کوئ. ولی د انسان فطرتی عقل د خپل رب د کنی او د ذات نه قاصر دی او عاجز دی او د هغې ادراک نشي کولی. د دې وجې نه صحابه نبي علیه الصلاة والسلام ته راله ورته وایي قربان زمونږ په زړه کې داسې خبرې تېرېږي چې هغه په خوله باندې وکړو نو د ایمان نه خلاصېږو، نو قربان دې سره څه وکړو؟ حضور فرمایل دا ستاسو د ایمان نښه ده. شیطان په هغه زړه باندې حمله کوي چې کوم کې ایمان پروت وي. غل هغه کور ته ځي چې په کم کور کې قیمتي سامان پروت وي. نو چې شیطان ستاسو زړه ته راځي او داسې خبرې ستاسو زړه ته اچوي نو پته ولګېدله چې ستاسو په زړه کې ایمان دی. او بل حدیث کې حضور فرمایي کله کله شیطان انسان ته راشي ورته وایي تا راته ووایه
چې ته چا پیدا کړی ستا خالق څوک دی ته ورته وایې زما خالق خو الله دی نو بیا تا ته وایي چې الله چا پیدا کړی دی نو حضور فرمایي چې داسې حق ته ورسولې نو بیا پناه وغواړه په الله پاک سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا شیطان خو دې د ایمان نه خلاصوي ته د الله پاک د ذات تنها او د الله پاک د ذات معلومات چرته کولی شي د دې وجې نه ورونو زمونږ د استازو په اطرافو کې داسې خلک پیدا دي چې هغه د الله په ذات کې فکر کوي کله به درته وایي الله پاک سترګې لري 3 سترګې دي کله به درته وایي الله مخ لري کله به درته وایي الله لاسونه لري کله به درته وایي الله پښې لري یو لیکلي دي چې الله پاک یو باغ کې ناست دی او باغ کې یو تخت دی هغې ته عرش وایي الله پاک په هغه تخت ناست دی او خپې راځوړندې کړي دي نو خپو ته یو کرسۍ لګېدلې ده هغې ته کرسي وایي چې کوم قرآن کریم ذکر کړی ده نو دا خپې په کرسۍ لاندې ایښې وي او په خپله په عرش ناست دی رونو دا ټولې خبرې د هلاکت دي د انسان فطرتي عقل د ځان نه دی خبر موږ د تاسو د خپل ځان نه یو خبر زموږ په دې خېټه کې څه دي خوراک موږ دې نه څه جوړ شو ما ته یو سړی وی د کعبې مبارکې دا رنګ تور دی که سپین دی او که زیړ دی او که شین دی نه تور دی ما ته وی ولې تور دی هغه ټایم کې ما ته معلومات نه او د شریعت او د دین مسله ده چې یو مسله نه درځي نو د ځان نه به نه کې وی نه راځي دې کې څه خبره ده امام مالک رحمه الله نه علماو د 40 مسلو تپوس کو 10 مسایلو کې ورته وی مال نه راځي اکثر فتنه دې نه جوړېږي ما ته خپل نفس وی تعالی نم درځي خو شو شادي خرابېږي دته د ځان نه مسله وکړه دا خو د دین سره خیانت دی آی مال نه راځي دا دومره کتابونه دي ویلي ما وی کتابونه پاڼې ډېرې دي او که ستا د ګیرې ویښته ډېر دي وی د کتابونو پاڼې ډېرې دي نو مې ستا ګیره کې څو ویښته دي دا درځي دله 40 کاله اوسي چې ګیره ګرځی او تا نه دي شماري د انسان خو دغه فکر دی د خپل سر د ویښتو شمیر ورته نه ورځي نه دی خبر د بریتونو د روزو د ګیرې نو چې د دې ځان نه نه خبر نو خالق نه به ته خبر شي ورونو دا یو دوکه ده شیطان انسان دوکه کوي او د شیطان وس دا دی چې مسلمان د جنت ته لاړ نشي خلاصه دا ده چې الله پاک انتهایی بلندۍ کې دی هغې کې د انسان عقل د انسان علم د انسان حواس د الله په ذات کې کار نه کوي بره دی بره معنا مرتبه اوچته ده انسان په انتهایی سفل کې دی د انسان نه په کائناتو کې کمزور مخلوق نشته دی اسې وایي زه پهلوان یم دی اسې وایي زما مخکې څوک خبرې نشي کولی دی اسې وایي زه خان یم دی اسې وایي ما کې طاقت دی دی اسې وایي ما کې عقل او علم دی دی اسې وایي ما دومره تعلیم کړی دی دی اسې وایي چې زه دومره هوښیار یم د انسان نه په تمامو کائناتو کې کمزور مخلوق نه انسان په انتهایی سفل کې دی ښکتوالي کې دی انسان ورونو د میږي نم کمزور ہے انسان خو په میږي تک دی که نه زموږ دا ما ته څه ووایي خدای قمقلتوب دی ګوره
که میگی چاله ټک ورکه نو الله تې تپوس نه کوي او که تا په میګي ټک کېښوه نو الله دنه تپوس کوي. انسان د میګي نه هم کمزوری دی. ولې؟ دا د انسان قوت او کمزوري دا په احتیاج معلومیږي. ګورئ موږ او تاسو معاشره کې کمزوری سړی چاته وایو؟ هغه چاته وایو چې ګاډی نه لري، په تک کې ګاډي ته بل ته محتاج دی، په خوراک کې بل ته محتاج دی، په څښاک کې بل ته محتاج دی، په کور کې بل ته محتاج دی، په جامو کې بل ته محتاج دی، په دیاړۍ کې بل ته محتاج دی. موږ ویل لکه د سره امداد وکړه دا کمزوری سړی دی. زموږ د ستاسو محاوره دا ده. نو د انسان کمزورتیا او قوت دا د احتیاج په کمی او په زیاتوالي معلومیږي. په کائناتو کې انسان چې څومره محتاج دی دومره قسم دی که میږی بي. ګورئ انسان چې کله ګرمي پې راشي دې تکي ته محتاج دی، میږی نه. د ایر کنډیشن ته محتاج دی، میږی نه. د یخو اوبو ته محتاج دی، میږی نه. د ګرمي ډېره کېږي د میږي نه کېږي. دی چې ښار ته ځي نو ګاډي ته محتاج دی، میږی نه. ژمی راشي انسان ګرمایش ته محتاج دی، میږی نه. کوټ ته محتاج دی، څادر ته محتاج دی، بنین ته محتاج دی. ګرم څیزونه اسباب په برابروي، ټیم په ټیم به دته خوراک ورکوې. که دته صرف ترکاري ورکوې کار یې نه کېږي، صرف روټۍ ورکوې کار یې نه کېږي، صرف چای ورکوې کار یې نه کېږي. د انسان ضروریات ډیر دي او د میږي ضروریات نشته. و نو د انسان کمزوري په حاجاتو ده. موږ او تاسو اصل کې خپل حقیقت نه دی پیژندلی. که عمر بقا وکړی یو ورځ به درته دا انسان اوس پړم چې دا څه شی دی. نو انسان انتهایی کمزوری دی. رب کائنات انتهایی قوت کې دی، انتهایی بلندی کې دی. انسان انتہائی سفل کتا دے. اس پمیس کے رابطہ پکار دا. اللہ پاک انتہائی بلندوی کے دے. اللہ خوشحال دے اڑو خفقی گی نا. اللہ غنی دے مالدار دے اڑو فقیری گی نا. اللہ جندے دے اڑو مڑکی گی نا. اللہ صحت والا دے اڑو بیماری گی نا. اللہ خوشحال دے خفگان پہ ناراضی. اللہ دومره مستقل لے چې بچی ته محتاج نه دی، بیبی ته محتاج نه دی، کرسی ته محتاج نه دی، تخت ته محتاج نه دی، خوراک ته محتاج نه دی، پلار ته محتاج نه دی، رور ته محتاج نه دی، قبیلی ته محتاج نه دی. انسان دی هر څه ته محتاج دی. نو دا هغه لوی ذات چې انتهایی بلندۍ کې دی، کمزور مخلوق چې انتهایی سفل کې دی، والله ته ګران دی. ورونو د الله پاک د بنده سره ډېره مینه ده. بنده ما پیدا کړ انتهایی سفل کې، زه هغه ذات یم چې انتهایی بلندۍ د مرتبې کې یم. راته ګران یې نو ما ته راځه. ما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ انسان ته الله پاک وایي ما ته راځه. ففروا الی الله، ما ته رو تخته. که خفه شوې نو ما ته رو تخته. خوشحالي به ما ته چې څومره ما ته نږدې کېږي درته میلاو به شي. غریب شوې ما ته رو تخته، محتاج شوې ما ته رو تخته، بیمار شوې ما ته رو تخته، تکلیف درته میلاو شه ما ته رو تخته، کاروبار کې د فرقو ما ته رو تخته، زمیندارۍ کې د فرقو ما ته رو تخته، نوکري درته نه میلاوېده ما ته رو تخته، رزق درته نه میلاوېده ما ته رو تخته. زه هغه ذات یم چې ما سره هر څه میلاوېږي. او دومره کمال کیږي چې زه ورته محتاج نه یم او څوک چې ماله راځي نو زه ورته خپل رنګ ورکوم. الله پاک ته چې څوک نږدې کېږي الله ته نه جوړېږي. ګور دا یاد ساتئ، ځکه فاصله ډېره سیوا ده. مخلوق ته څومره مخواریو کې خالق ته نه جوړ. خو نږدېکت کې کمال دا دی چې هغه فیضان او رنګ ورکوي.
الله خوشاله دی نو چې ته الله ته روان شي نو تا باندې د خوشحالۍ فیضان شروع شي نو ته به هم نه خفه کېږې. الله مالدار دی او غني دی نو ته به هم مالداره شي. الله چاته محتاج نه دی نو ستا احتیاج به هم ختم شي. نو وروڼو د اسلام او د اعمالو مقصد دا دی چې په دې عمل باندې سړی الله ته